دا کهاني د اروین په نوم د یو سړي سره پیل کوو چې په ریل ګاډي کې سفر کوي. یوه ښځه د هغه مخې ته د خپل ماشوم سره ناسته وه. دواړه غریب او وږي ښکارېدل. یو څه وخت وروسته ریل ګاډي ودرېده. د ښکته کېدو دمخه اروین ښځې ته د هغې نیمایي خواړه ورکړل. هغه ځای چې اروین پکې ښکته شو ډېر ویجاړ و. اروین د راتلو دمخه یو موټر نیولی و مګر لا نه و رسېدلی. اروین د تشناب یو دوکان ته لاړ او له دوکاندار څخه د تشناب غوښتنه وکړه. دوکاندار په عجیبه ژبه خبرې وکړې. اروین نه پوهېدو چې هغه څه وایي مګر هغه ومنله او د هغې په لورې روان شو. د نېکه مرغه هغه یو تشناب وموند. دننه ډېر چټل و مګر هغه بله لاره نه درلوده نو هغې هلته کېناسته. یو څه وخت وروسته د اروین د بک شوي موټر چلوونکي جک هغه ته غږ وکړ. دواړه په یو ویجاړ سړک روان شول مګر په لاره کې دوی د کرایې په اړه لنډه شخړه کوي. موټر چلوونکی د لوړ فیس غوښتنه کوي. په هر صورت څرنګه چې اروین سیمې ته نوی دی هغه باید موافقه ومني. یو څه وخت وروسته اروین هڅه کوي چې چالان کړي. کیسې د تودوخې له امله جک انکار کوي. وایي دا به د انجن فشار راولي او ښکته ودرېږي. د اوږد سفر وروسته د موټر ټایر پنچر کېږي. اروین ورسره د ټایر بدلولو کې مرسته کوي. په دې وخت کې دوه سپي نږدې جنګ کېږي. یو یې سخت ټپي شوی دی. جک د دوی څخه یو یې لرې کوي او ټپي سپي ته دردناک مرګ ورکوي. د ټایر بدلولو وروسته دوی د خپل منزل په لور سفر پیل کوي. څنګه چې شپه نږدې کېږي دوی پرېکړه کوي چې هلته ودرېږي. د خبرو اترو په جریان کې جک موټر چلوونکی اروین څخه پوښتنه کوي د ودانۍ ته د تګ دلیل څه دی. ډېر لږ خلک هلته ځي. اروین وایي زه غواړم هلته یو نوی ژوند پیل کړم. بل سهار دوی دواړه یو ځل بیا سفر پیل کوي. دا ځل اروین موټر چلوونکی و او جک ویده و. اروین د جک موټر سرعت زیات کړ. اروین په انجن کې حسي ولیده. په هغه یې فشار راوړ او موټر ودرېده. کله چې جک پوه شو چې هغه اروین وډار شي په داسې حال کې جک انجن ترمیم کاوه. اروین نږدې د ګرځېدو لپاره لاړ. د موټر څخه لږ لرې هغه ځینې عجیب ډبرې ولیدې. هغه نږدې شو او ویې لیدل چې دا ډبرې نه دي بلکې سره زر وي. سمدلاسه یې جک ته غږ وکړ. جک راغی او ویې ویل که دا ډبره د سوځېدلو وروسته توره شي نو پوه شه چې دا یوازې ډبره ده، سره زر نه دي. کله چې دوی ډبره وسوځوي رنګ یې نه بدلېږي. اوس دا روښانه کېږي چې دا سره زر دي. دواړه د دې ایستلو لپاره کیندنه پیل کوي خو ټوټه لویه ده. په داسې ښکاري چې خزانه د ځمکې لاندې ښخ شوې وي. د دوی د سخت کار سره سره دوی حتی نشي کولی حرکت وکړي. دوی دا په رسۍ سره په موټر پورې تړي او هڅه کوي چې د موټر له لارې یوباسي خو رسۍ ماتېږي. ماښام کېږي. جک وایي چې په دې سیمه کې د سپو خطر شته. دوی لرګي راټولوي، اور لګوي او په خوښۍ سره خبرې. څنګه د دوی بحث ناڅاپه بدل شوی وي. جک حتی په خوښۍ کې ناڅاپه پیل کېږي. وخت وروسته جک وایي دا زموږ له توان څخه بهر دی چې دا ډبره لرې کړو. موږ باید مرسته وغواړو. هغه وایي زه په دې ښار کې داسې خلک پیژنم چې کولی شي موږ ته د کیندلو ماشین په پور راکړي خو یو څوک باید ښار ته لاړ شي. جک له اروین څخه غواړي چې ښار ته لاړ شي خو اروین انکار کوي. هغه وایي زه دلته نوی یم او هیڅوک نه پیژنم. هغه وایي زه یو قوي سړی یم. زه به یوازې پاتې شم او د سرو زرو ساتنه به وکړم. بل سهار جک اروین ته اړین توکي ورکوي. مول د سپوږمکۍ تلیفون. ورته وایي چې ممکن د ماشین ترلاسه کولو لپاره څو ورځې باید په تمه شي. د جک له وتلو وروسته اروین د ونې سره د خیمې په تړلو سره د ژوند کولو لپاره ځای چمتو کوي. کله چې ماښام نږدې کېږي هغه لرګي راټولوي. ناڅاپه هغه د وحشي سپیو چیغې اوري. هغه چاقو اخلي او کیني. بل سهار هغه د ستړیا احساس سره راویښ کېږي. هغه د اوبو سره د خپل بدن مینځلو لپاره ځي مګر بیا د هغه تلیفون زنګ وهي. هغه پرته له حمام تلیفون ته منډه کوي مګر زنګ قطع کېږي. د وخت تېرېدلو لپاره هغه شاوخوا ګرځېدل پیل کوي. په لرې وطن کې هغه یو نسکور شوې الوتکه ګوري. هغه د خوب لپاره د هغې په اړه فکر کوي. په هر صورت هغه ځای چې سره زر ښخ شوي وو خورا لرې دی. هغه د الوتکې ځینې برخې خپلې خیمې ته راوړي. ستړی شوی هغه هلته ویده کېږي. کله چې هغه خپلې سترګې پرانیزي د هغه نیم مخ د لمر لخوا سوځېدلی وي. هغه د سرو زرو سره نږدې کښېني او له ځان سره خبرې پیل کړي. بیا هغه هڅه کوي چې د سرو زرو یوه ټوټه په ډبره ماته کړي. که هغه اداره کوي چې یوه ټوټه وباسي. اروین جک ته زنګ وهي. جک وایي د انجن ستونزه وه، یو څه ځنډ به وي. اروین ورته وایي ما د سرو زرو یوه ټوټه راویستې ده. جک وایي انتظار وکړه، هیڅوک مه پرېږده چې راشي، زه به ژر هلته درشم. شپې اروین د سرو زرو سره نږدې ناست دی. اور لګوي. سپي هڅه کوي چې هغه ته نږدې راشي مګر هغه سپي ویروي. بل سهار د اوبو څښلو پر مهال هغه یو مار وویني چې د هغې په لور راځي. هغه هڅه کوي چې هغه ووژني مګر مار وتښتي.
یو څه وخت وروسته هغه بیرته د غورځېدونکې الوتکې ته ځي. هغه د خیمې لپاره ځینې برخې راوباسي. بیا هغه یوه عجیبه ښځه وویني. هغه د پټېدو لپاره الوتکې ته ننوځي. ښځه نږدې کېږي او وایي بهر راشه، دا زما د پټېدو ځای دی. اروین څخه پوښتنه کوي ته دلته څه کوې؟ مګر اروین ځواب نه ورکوي. هغه هغې ته اوبه او خواړه وړاندې کړي مګر اروین انکار کوي. ښځه احساس کوي چې اروین یو څه پټوي. ښځه د اروین نه پوښتنه کوي اروین ته خفه یې؟ اروین وایي زما په چارو کې مداخله مه کوه. ښځه د هغې خیمې ته ځي او د هغې ویجاړول پیل کوي. هغه ورته وایي له دې ځایه وځه. اروین په غوسه او ښځه هلته ووژني. بیا هغه ټول شیان اخلي او جسد یې نږدې ښخوي. څه وخت وروسته یو کوڅډه سپی جسد راوباسي او خوړل یې پیل کوي. اروین سپي تعقیبوي. هغه یې وړي او اور ته یې اچوي. په سترګو یې اوښکې تویېږي. شاید د هغه دننه انسان د یوې شېبې لپاره راویښ شوی وي. بل سهار جیک ته زنګ وهي. جیک وایي ماشین موندل شوی دی مګر د ډېر وزن له امله به د رسېدو لپاره وخت ونیسي. اروین د دې اورېدو وروسته ژړل پیل کوي. جیک هغه څه کوي هغه یو لرې ویني چې تېرېږي مګر د سرو زرو لالچ هغه د وتلو مخه نیسي. هغه د شپې لپاره لرګي راټولوي. یوازې بیا هغه د شګو طوفان نږدې ګوري. هغه منډه کوي مګر د هغه خیماوې جاړه کړي. تېښتې پر مهال د ونې یوه څانګه د هغه معده سوري کوي. وروسته له هغه ځایه طوفان کم شي. هغه ځان په شګو طوفان کې ومومي. لا هم د سرو زرو په لټه کې هغه ډبره پیدا کړي. هغه څانګه له خپل معدې څخه لرې کړي. هغه ډېره وینه تویه کړې وي. هغه د کیندې پوښ په ګرمولو سره زخم مهر کوي او بېهوشه کېږي. کله چې هغه بیرته هوش ته راشي یو بله ښځه د هغې په وړاندې د کمال سره ولاړه وي. دا هغه ښځه وه چې هغه وژلې وه. ښځه هغه ته اوبه ورکوي او ځي. کله چې اروین راویښ شي هغه د هغې په لټه کې شي. ټلیفون ته زنګ وهي. جیک وایي زه نږدې یم. یوازې هغه ښځه بیا راڅرګندېږي. هغه وایي زه غواړم د تاسو سره مرسته وکړم مګر اروین هغې ته وایي چې لاړه شه. د تګ دمخه هغه پوښتنه کوي زما خور لیدلې ده؟ اروین غلی پاتې کېږي. لږ وخت وروسته یو څو کوڅډب سپي هغه محاصره کوي. هغه جیک ته غږ کوي ژر راشه. جیک وایي زه نږدې یم. اروین ژړا او زارۍ پیل کوي مګر بله صحنه څرګندېږي چې جیک نږدې ناست وي. هغه یې څاري. سپي په اروین برید کوي. هغه خپل سرو زرو ته ګوري. وروسته له هغې چې سپي لاړ شي هغه د خپل کیندونکي شاته تړلې ګاډۍ سره راځي. د اروین بدن ته نږدې کېږي. هغه د یو څه ترلاسه کولو لپاره مخ اړوي. کله چې یو غشی په سینه ولګېږي هغه پوهېږي چې هغه کس چې غشی یې ویشتی و هماغه ښځه وه چې خپله ورکه شوې خور د لټون لپاره راغلې وه. جیک د خپلو کړنو سزا ترلاسه کوي او فلم دې سره پای ته رسېږي. نو ملګرو که تاسو د دې ویډیو څخه خوند اخیستی وي مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ.